ظلم ظلم دومره ظلم 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 دومره ظلم وړاندې نه کړو پرې جهان ظلم ظلم دومره ظلم وړاندې نه کړو پرې جهان د حسین په زن کدن کې د یو ګوټو به ارمان امتحان دې کړو د مینې د حسین سے امتحان امتحان دې کړو د مینې د حسین سے امتحان ولې زوی د حیدر نه و شیر ببر مرد میدان د محرم میاشت په لیدو سره د نړۍ ټول مسلمانان د بشر د خپلواکۍ ستر مبارز حضرت امام حسین علیه السلام ته په خپل انداز کې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي په دې لړ کې د کورمې د ضلع انتظامیې او په ځانګړې توګه د پښتو ژبې د شعر و ادب مینوال ډیپټي کمشنر ښاغلي وسیل خان خټک صاحب لخوا د محفل مسالمه د دې بابرکته محفل ته بیا شوي دی زه تبسم افغاني د سپین غر ادبي جرګې مشر سکتر د دې غونډې د کوربه په توګه تاسې ټولو درنو میلمنو ته په دې غونډه کې ستړي مشې وایم ډیره مننه مو کوم او څه دې بابرکته محفل کې مو ګډون کړی دی د کوربه په توګه لومبنی زه خپل یو سلام وړاندې کوم چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین زمانې په زار ستیلی دی حسین مننه چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین زمانې په زار ستیلی دی حسین که یزید لکه د غر هومره پاک دی که یزید لکه د غر هومره پاک دی لکه سین هومره سپېڅلی دی حسین چې ژغورلی له مرګه دی ژوند ځکه چې ژغورلی له مرګه دی ژوند ځکه ژوند په غېږه کې نیولی دی حسین ډېره مننه چې ژغورلی له مرګه دی ژوند ځکه چې ژغورلی له مرګه دی ژوند ځکه ژوند په غېږه کې نیولی دی حسین د نړۍ د هر غصیب څیره د زیړه د نړۍ د هر غصیب څیره د زیړه چم په چم راټوکېدلی دی حسین د نړۍ د هر غصیب څیره د زیړه چم په چم راټوکېدلی دی حسین تبسم او دغه ټکو نن په ګډه تبسم او دغه ټکو نن په ګډه د سوهن کور کې نمنځلی دی حسین ډېره مننه د خپل کلام اورولو نه وروسته زه ذیشان کمال صاحب راغواړم چې هغوی د امام علي مقام په حضور کې خپلې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي ذیشان کمال صاحب مننه غزل دی څه د پیغمبر کور شهزاده و حسین د پیغمبر کور شهزاده و حسین تاسې چې پرې نخلو خغه و حسین ای مسلمان از زړه د نه سوځېدو چې یو څو ورځو نه تشنه و حسین ای مسلمان از زړه د نه سوځېدو چې یو څو ورځو نه تشنه و حسین د جلال هغه کفایت له وجې په لب د هر چا زمزمه و حسین د جلال هغه کفایت له وجې په لب د هر چا زمزمه و حسین سودا د عشق دومره اسانه نه وه سودا د عشق دومره اسانه نه وه د نیزو منځ کې په سجده و حسین د انسانیت د بقا جنگ وکني د انسانیت د بقا جنگ وکني ټول یزیدلت لاره پوره و حسین بیا په قیامت به څه ځواب ورکوي بیا په قیامت به څه ځواب ورکوي چې په دنیا چا نه خفا و حسین د ظالم ظلم ته یې ونه لیدل د ظالم ظلم ته یې ونه لیدل دومره په عشق کې مستانه و حسین هغه به څه رنګ مازدیګر و خدایا هغه به څه رنګ مازدیګر و خدایا ماتې نیزې ته چې تکیه و حسین هغه به څه رنګ مازدیګر و خدایا ماتې نیزې ته چې تکیه و حسین ذیشان کمال رب د هغو مل شو چې چا په زړونو کې زنده و حسین ډېره مننه زه پیدا یم دې لپاره ای دلبره چې قربان شم په یقین سره بیا به هله ستا جانان شم زما تن وینه توده ده غلامۍ لیدلی نشي بیا راهلم د ننګ توره حکم راکه چې روان شم
منم زور خو د ظالم دی او زه هم بې زوره نه یم زور به هله زما وکسي که د عشق په پیالې ځوان شم زه رڼا غواړم تیارو نه زه په خپله یوه رڼا یم په دې لاره چې قربان شم بیا به هله ګل روحان شم ګلبدنه نازنینه د منزل نه دې قربان شم په کوم لار چې ته روانې زه به هم په دې روان شم زه غلام د ستا د در یم سر مې ستا په مینه زار شه نور گذران کولی نشم توره راکه چې قربان شم طلبګار یم غیرتي یم جعفري یم ناقرار یم مخ څرګند کړه له حجابه هسې مردې په ارمان شم دین می تم سلام دے خلخانی تم سلام دے داد مخبل دلبار دے پیغمبر دے پیغمبر عمل باندی ڈگران دے ہم دنیا باندی ڈگران دے داد دین شمس کامار دے پیغمبر دے پیغمبر داد مخبل دلبار دے پیغمبر دے پیغمبر ہم پہ حسن کی زبا دے ہم پہ ہر شوپ مالا دے سمرخ کلی بشار دے پیغمبر دے پیغمبر داد مخبل دلبار دے پیغمبر دے پیغمبر دا خو حکم د سبحان دے چنازل ورنی قرآن دے ورسات کی خوی ہر وقتی منبر دے پیغمبر دے پیغمبر داد مخبل دلبر المسیح وړه ښکلي د هر چا دې پېژندلي په هر چا نه نظر دی پیغمبر د پیغمبر دا د مخبل دلبر دی پیغمبر د پیغمبر لور بی بی دے سردارا دو جہانو دے غم خارا څومره ښکلی شوهر دے پیغمبر دے پیغمبر دا د مخبل دلبر دے پیغمبر دے پیغمبر د نیک دینی رڼا کو ټوله لامې په ژړا کو قربانی کی ورکڑے خوگ ازغار دے پیغمبر دے پیغمبر داد مخبل دلبر اے شوکت علی پزبان دی خیستا پدو جہان دی نیک دینی وساتلو ورکڑائی خپل سار دے پیغمبر دے پیغمبر داد مخبل دلبر یا حسین مننه د ناظم څو شعرونه دي ظاهر که هر څومره مظلوم دی حسین ظاهر که هر څومره مظلوم دی حسین نقش په پلک او په نجوم دی حسین ظاهر که هر څومره مظلوم دی حسین نقش په پلک او په نجوم دی حسین او د رب رضا ته سر هم نیولې د رب رضا ته سر هم نیولې او سپینګیری ځوان دی که ماشوم دی حسین د رب رضا ته سر هم نیولې سپینګیری ځوان دی که ماشوم دی حسین او یزیدیت واړه دنیا پیژني یزیدیت واړه دنیا پیژني او ټولې دنیا ته معلوم دی حسین یزیدیت واړه دنیا پیژني او ټولې دنیا ته معلوم دی حسین او د پلار علی پشان شجاع امام دی د پلار علی پشان شجاع امام دی او د رب رضا دی چې محکوم دی حسین د پلار علی پشان شجاع امام دی او د رب رضا دی چې محکوم دی حسین او ځان څه
چې اهل هم په دین قربان کړي ځان څه چې اهل هم په دین قربان کړي په کائنات کې بل یو کوم دی حسین ځان څه چې اهل هم په دین قربان کړي په کائنات کې بل یو کوم دی حسین او انسانیت چې ترېنه درس اخلي انسانیت چې ترېنه درس اخلي د حریت څرګند مفهوم دی حسین انسانیت چې ترېنه درس اخلي د حریت څرګند مفهوم دی حسین او چې نبوت ورته سجده اوږدوي چې نبوت ورته سجده اوږدوي او څومره اعلی څومره معصوم دی حسین چې نبوت ورته سجده اوږدوي څومره اعلی څومره معصوم دی حسین او اخري بند څه د انسان روح ته هم تسکین رسوي د انسان روح ته هم تسکین رسوي پخري څه خوږ سپېڅلی نوم دی حسین د انسان روح ته هم تسکین رسوي پخري څه خوږ سپېڅلی نوم دی حسین دا پخري بنګش صاحب خپل سلام واورولو مننه پخري بنګش صاحب نه وروسته سیلاب حسین سیلاب برغواړم څه د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي سیلاب حسین سیلاب صاحب مطلب دی چې شتمن دی چې سر باندې دستار دی چې شتمن دی چې سر باندې دستار دی دلته خر سړي جوړ کړی ترېنه پلار دی چې ظالم وي چې جابر وي چې قاتل وي چې ظالم وي چې جابر وي چې قاتل وي نو روان خو بیا یزید سره پلار دی مننه علمگیر دی داسې نه ده چې محدود دی علمگیر دی داسې نه ده چې محدود دی د نیکخویو خو مشوق دی او دلدار دی د حسین په شهادت چې ملال نه وي د حسین په شهادت چې ملال نه وي داسې کس خو ډېر داسې کس خو د یزید ریښتونی یار دی زده مې کړی د سبق له کربلا دی مننه چې زده مې کړی د سبق له کربلا دی چې عاشق همیش مشوق باندې نثار دی سیلاب ډېر دی ګناهګار او ډېر رسی دی سیلاب ډېر دی ګناهګار او ډېر رسی دی پاک ربه د ستا رحم طلبګار دی علمگیر دی داسې نه دی چې محدود دی علمگیر دی داسې نه دی چې محدود دی د نیکویو خو مشوق دی او دلدار دی سیلاب حسین سیلاب و څه خپل د عقیدت ګلونه یې وړاندې کړل سیلاب حسین سیلاب صاحب نه وروسته زه بابو فرید حسین بنګش صاحب راغواړم څه هغوی د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي نیکه دین چا چې ساتلی حسین دی نیکه دین چا چې ساتلی حسین دی عشق اخر هادي لیدلی حسین دی د الس د ورځ وعده یې چې پوره کړه د ورځ وعده یې چې پوره کړه تر قیامت به وي ښاغلی حسین دی حسین دی حسین صرف د مسلمانه همگیر دی حسین صرف د مسلمانه همگیر دی لکه لمر چې ځلېدلی حسین دی حسین صرف د مسلمانه همگیر دی لکه لمر چې ځلېدلی حسین دی چې د هغې مرتبې ثني به څوک وي چې د هغې مرتبې ثني به څوک وي جبرائیل چې زنګولی حسین دی پاک نبی د محبت انتها ګوره په اوږو یې ګرځولی حسین دی میړني په دنیا ډېر زیات دي تیر شوي میړني په دنیا ډېر زیات دي تیر شوي خو تاریخ چې دی منلی حسین دی سارو مالی شو طلا پروا یې نه وه نیکه دین یې پرې ساتلی حسین دی عشق شروع و امتحان و اسماعیل نه عشق شروع و امتحان و اسماعیل نه انتها ته یې رسولی حسین دی باوجود چې امامت زور ورسره و باوجود چې امامت زور ورسره و لا محدود صبر یې کړی حسین دی په کوم شان شهزادګان خیمو ته راوړل
په کوم شان یې شهزادګان خیمو ته راوړل فرید زړه یې سوځولی حسین دی. فرید بنګش صاحب اوس خپل سلام یې واورولو. مننه کوو فرید صاحب نه. د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې د حسین سره څو تنه میدان ته رسي. د پروفیسر درویش درني صاحب دې شعر سره زه ګل نبي ګل صاحب راغواړم چې هغوی خپلې د عقیدت پیرزیونې وړاندې کړي. ګل نبي ګل. اوس کربلا راته د خپل وطن داستان ښکاري. اوس کربلا راته د خپل وطن داستان ښکاري. دښمن شمر دی او حسین راته افغان ښکاري. او مونږ سره شوي وه دا سر تر سر فریب د او د جل. مونږ سره شوي وه دا سر تر سر فریب او د جل. مونږ ته ډېر خلک د کوپې منه پیکان ښکاري. ای علمداره بیا علم د مینې جګ ونیسه. ای علمداره بیا علم د مینې جګ ونیسه. پرېوتې زړونه ملچارې مؤمنان ښکاري. او نه پکې ځمکه ښکاري نه پکې اسمان ښکاري. نه پکې ځمکه ښکاري نه پکې اسمان ښکاري. د نیزې څوکې کې یو بل نوی جهان ښکاري. او نه پکې ځمکه ښکاري نه پکې اسمان ښکاري. د نیزې څوکې کې یو بل نوی جهان ښکاري. او مغرور مخونه توروي بیا یې تاریخ ته سپاري. مغرور مخونه توروي بیا یې تاریخ ته سپاري. زی د زینب د همې دود چرته روان ښکاري. او مغرور مخونه توروي بیا یې تاریخ ته سپاري. زی د زینب د همې دود چرته روان ښکاري. او دغه د تورو جامو شرط ترنه یې وخاته کړمه. دغه د تورو جامو شرط ترنه یې وخاته کړمه. زما د ښار خلک د سلمې متمیان ښکاري. او بیا یادوه علي اکبر علي اصغر ممتازه. بیا یادوه علي اکبر علي اصغر ممتازه. بیا مې خراب زړګی ډوې ډوې روښان ښکاري. ګل نبي ګل صاحب و څه د ممتاز ورکزي ډېر ښکلی سلام یې وړاندې کړلو. ډېره مننه کوو. آسونه د یزید وی زما سر وی او نیزې وی. آسونه د یزید وی زما سر وی او نیزې وی. عاشور چې راشي دغې مشغولاته مې زړه کېږي. آسیم ګناهګار یم خو چې ذکر د حسین وي. آسیم ګناهګار یم خو چې ذکر د حسین وي. کافر به یم صابره که خندا ته مې زړه کېږي. د خدای بخلي ایوب صابر دې شعر سره زه نور زمان خفګني صاحب راغواړم چې هغوی خپل سلام واوروي. نور زمان خفګني صاحب. د ټول جهان ته ضرورت د حسین دا چې زیاتیږي محبت د حسین. د ټول جهان ته ضرورت د حسین دا چې زیاتیږي محبت د حسین. اوس د مشرق نه تر مغربه پورې اوس د مشرق نه تر مغربه پورې انسانان غواړي هدایت د حسین. هغه چې وشو او بیا نشي کېدی. هغه چې وشو او بیا نشي کېدی په کربلا کې شهادت د حسین. یزید وی خامخا دښمن د هغه. یزید وی خامخا دښمن د هغه چا چې منلی امامت د حسین. اوس هر انسان لري انصاف ته ضرور. اوس هر انسان لري انصاف ته ضرور. ورته پکار دی عدالت د حسین. اورم په هره ژبه نوم د حسین. اورم په هره ژبه نوم د حسین. ذکر او فکر عبادت د حسین. خفګني ځکه مې وریږي اوښکې. خفګني ځکه مې وریږي اوښکې. د زړه په ملک مې سلطنت د حسین. وسلام. چې د خپل حق په جار غوښتنه کوي. چې د خپل حق په جار غوښتنه کوي. څوک چې د هر یزید غندنه کوي. چې د خپل حق په جار غوښتنه کوي. څوک چې د هر یزید غندنه کوي. چې د مظلومو ډاډګیرنه کوي. چې په غریبو پاملرنه کوي. ما ته حسین د کربلا یاد شي. ما ته فاتح د نینوا یاد شي. نصیر علي توري صاحب راغواړم چې د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. توري صاحب. د عشق په براق سور حسینا لاره د رڼا ده. د عشق په براق سور حسینا لاره د رڼا ده. معراج د حسین جانا دا غمجنه کربلا ده. معراج د حسین جانا
دا غمجنه کربلا ده. دا امر د محبوب دی ستا رضای چې رضا ده. دا امر د محبوب دی ستا رضای چې رضا ده. هر څوک در معلومه اراده د اشکیا ده چې آل د پیغمبر او اهل الله در نظاریږي. چې آل د پیغمبر او اهل الله در نظاریږي. ستا صبر څومره لوړ دی څه عجبه دی غذا ده. معراج دی حسین جانا دا غمجنه کربلا ده. دخنه د ټول نابود شول نه نام نه نشان شته. دخنه د ټول نابود شول نه نام نه نشان شته. عالم کی خواره شوی اے مظلوم استا آزاده. او معراج دی حسین جانا دا غمجنه کربلا ده. آهونه دی سلګې دی فریادونه دی ژړا ده. آهونه دی سلګې دی فریادونه د ژړا ده. په زړه چې مې د ستا د غم یادونه دی سودا ده. او معراج دی حسین جانه دا غمجنه کربلا ده. او ژغوري چې مې خالق له هر یو غم بې د ستا غمه. ژغوري چې مې خالق له هر یو غم بې د ستا غمه. دا لویه غټه برخه مې روزي په دې دنیا ده. او معراج دی حسین جانه دا غمجنه کربلا ده. خپل واړه نازولی مې شهیر چې ته مې یاد شي. خپل واړه نازولی مې شهیر چې ته مې یاد شي. دا غم دې څومره خوږ دی چې دنیا ده هم عقبا ده. معراج دی حسین جانه دا غمجنه کربلا ده. دهر زهیر حبیب بصیر یاران رب د چا دي. دهر زهیر حبیب پشان یاران رب د چا دي. دا برخه د نبی نه د علی نه د بل چا ده. دا برخه د نبی نه د علی نه د بل چا ده. معراج دی حسین جانه دا غمجنه کربلا ده. د عشق په براق سور حسینه لاره دې رڼا ده. معراج دی حسین جانه دا غمجنه کربلا ده. چې ذکر د وفاوي کربلا پکې یاد نشي. چې ذکر د وفاوي کربلا پکې یاد نشي. کبیره دا زیاتی دی سراسر بې ایماني دی. او فرقې په دنیا ډېرې ښه زما په نظر دوې دي. فرقې په دنیا ډېرې ښه زما په نظر دوې دي. یوه د یزیدیات او د بله حسیني دی. او یو سلام چې زنده چې په دنیا نن په هر حال حسین دی. زنده چې په دنیا نن په هر حال حسین دی. ته ګوره خو چې څومره به کمال حسین دی. او په دشت کربلا کې اوازینې قربانۍ. په دشت کربلا کې اوازینې قربانۍ ثابته کړه چې څومره عظیم خیال حسین دی. او سبا کې هر انسان ته د ظالم خلاف ور کړی. سبا کې هر انسان ته د ظالم خلاف ور کړی. په موږ خو ځکه ګران د زهرا لال حسین دی. او جیت څه وي نوره ګوره هره ځمکه کربلا شوه. جیت څه وي نوره ګوره هره ځمکه کربلا شوه. همدا خو یې شو جیت څه کال په کال حسین دی. او صابر دی هم شجاع کبیره هم تفسیر د عشق. که کل انسانیت ګورې مثال حسین دی. کربلا دا تودې شګې دي غرمه ده. کربلا دا تودې شګې دي غرمه ده. تودې تندې اور خستې غرغره ده. د ایمان د نور رڼا ډیوه ډیوه ده. پتنګان لمبه لمبه دي تماشه ده. د یزید د خیل و خیال مخالف دی. د یزید د خیل و خیال مخالف دی. د صابر او د حسین لاره یوه ده. ډاکټر صاحب شاه صابر دی شعر سره زه د سپینغر ادبي جرګې صدر او محترم طاهر توري صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. طاهر توري صاحب. بارات باندې ولاړ دي ظالمان د کربلا. بارات باندې ولاړ دي ظالمان د کربلا. سورې د العتش کوي طفلان د کربلا. دا یو طرف ته حق وو او د بل طرف باطل وو. دا یو طرف ته حق وو او د بل طرف باطل وو. د حق باطل جګړه وه په بیوان د کربلا. د صبر شجاعت یې څه مثال په دنیا نشته. د صبر شجاعت یې څه مثال په دنیا نشته.
مظلوم څنګه ګاټلی دی میدان د کربلا د صبر شجاعت یې څه مثال په دنیا نشته مظلوم څنګه ګاټلی دی میدان د کربلا څوک تورو څوک په غشو چاکې نښې د نیزو دي څوک تورو څوک په غشو چاکې نښې د نیزو دي مسیح د پاک نبي دي شاهدان د کربلا د ګیرو د نمنځونو کلمې هم داویدار وو د ګیرې د نمنځونو کلمې هم داویدار وو د حقو قاتلان دي قاتلان د کربلا قرآن او په حدیث یې ذکر شوی دی څرګند دي قرآن او په حدیث یې ذکر شوی دی څرګند دي ښکارا لکه د لمر دي شاهدان د کربلا نه ویره د خدای وه نه لحاظ د پیغمبر نه ویره د خدای وه نه لحاظ د پیغمبر کاڼه ړنده ګونګیان و شرمحان د کربلا د مینې روروالی او پکې درس د حریت دی د مینې روروالی او پکې درس د حریت دی طاهر تورای بیات ستم داستان د کربلا طاهر توري صاحب و چې امام علي مقام ته یې خپلې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې مننه کوو طاهر توري صاحب نه زه اوس په اخره کې د سپین غر ادبي جرګې ستر مشر محترم نوشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي نوشي بنګش صاحب ټولو مشرانو ته سلام یم د تاسو قدم ما په سترګو چې د درنده محفل کې تاسو شرکت کړی زه خو یم د شعرونو دوی وویلی شو چې څه ما ته څه ضرورت نه دی پاتې شوی خو بیا هم څه دغه ما څه خیالات دي تاسو سره شریکم د یوه ټوکړه دی چې دغه جانثار استاد سبق چې د ایثار ښایي دغه جانثار استاد سبق چې د ایثار ښایي تخت د یزید نه ګوري ایوان د یزید نه ګوري دغه جانثار استاد سبق چې د ایثار ښایي تخت د یزید نه ګوري ایوان د یزید نه ګوري ما ته چې څوک وایي چې مظلوم دی نو خندا راشي ما ته چې څوک وایي چې مظلوم دی نو خندا راشي لاس د حسین نه ګوري ګریوان د یزید نه ګوري لاس د حسین نه ګوري ګریوان د یزید نه ګوري او دغه یو سلام ورته مسیح دی چې تصوره کربلا ته مې لږ بوزه تصوره کربلا ته مې لږ بوزه یو محشر وي چې برپا د استقلال وي یو محشر وي چې برپا د استقلال وي د ایثار د حریت د ورځو خال وي چې احساس لوګې لوګې لمبه لمبه وي چې احساس لوګې لوګې لمبه لمبه وي یوه پاکه ولولا پاکه جذبه وي چې حواس پریشانۍ نه مرور وي چې اعمال او فکر دواړه برابر وي یاره نن خو هغې خوا ته مې لږ بوزه تصوره کربلا ته مې لږ بوزه د فرعون د کلیم یاد چې تازه شي د نمرود د ابراهیم یاد چې تازه شي چې پلک عظمت حیرت یوسي چې تاریخ هم جرأت حیرت یوسي لږ وکږده چې شوار چرته د حق وي ما ته نه چې هر چا لره سبق وي نو د حقو دې صدا ته مې لږ بوزه تصوره کربلا ته مې لږ بوزه هی چې ورور باندې چې خور توروي سترګې هی چې ورور باندې چې خور توروي سترګې هی چې زوی باندې چې مور توروي سترګې یو د بل نه وړاندې هر زلمی دي یو د بل نه وړاندې چې زلمی دي زلمی پرېږده چې میدان په لور کمکای دي لا شیرخور وي چې د مهد ندي جنګ ته لا شیرخور وي خو د مهد ندي جنګ ته لکه ګل چې په خندا ورځي خزان ته د شیرخور د خولې خندا ته مې لږ بوزه تصوره کربلا ته مې لږ بوزه چې د چا په وینو سور شوی شفق وي چې د چا په وینو سور شوی شفق وي هر یو زخم یې نازک لکه افق وي رختلی چې هر زخم نن مار وي
راختلی چې هر زخم ننمار وي رڼا غېږې کې نیولی خشک و تار وي وینې وینې و پاش پاش چې ظلمات پروت وي نه کمی ګر چې په لاش د ظلمات پروت وي د هغو د عشق رڼا ته مې لږ بوزه تصوره کربلا ته مې لږ بوزه چې عجیب غوندې غرور یې وي لیمو کې چې عجب غوندې غرور یې وي لیمو کې څنګه رنګ و څنګه نور یې وي لیمو کې پاڼې پاڼې د ګل غوندې زیګار وي پاڼې پاڼې د ګل غوندې زیګار وي چې بنا یې هر یو دا هر یو پر هر وي سرنګو نه وي چې سر یې خیرمان وي که د تنګه د خنجر په لور روان وي د ایمان د انتها ته مې لږ بوزه تصوره کربلا ته مې لږ بوزه داخلي شعر دی د احساس د جمال جسم به وي چرته د احساس د جمال جسم به وي چرته د وفا د مینې قسم به وي چرته چې د مینې کتاب څه چې د مینې کتاب څه وي چې مکتاب وي چې د حسن هم نصاب وي هم انصاب وي چې د خپلو وینو ډانډ کې چې لهو وي چې د خپلو وینو ډانډ کې چې لهو وي چې د خپل مرګ سار ته ناست وي چې سرخړو وي د هغه ماهلکا ته مې لږ بوزه تصوره کربلا ته مې لږ بوزه وسلام تصوره کربلا ته مې لږ بوزه محترم منشي بنګر صاحب و څه ډېر په زړه پورې خوندور نظم یې واورولو او امام علي مقام ته یې خپلې د عقیدت پیرزنې وړاندې کړې مننه کوو منشي بنګر صاحب نه د منشي بنګر صاحب باندې خوندور نظم سره زموږ د نن ورځې دا سپېڅلی محفل او دا سپېڅلې غونډه سر ته ورسېدله ستاسو د ټولو درنو ګډون کوونکو د ټولو د پښتو ژبې د شعر و ادب مینوالو نه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره په دې غونډه کې ګډون وکړو او په ځانګړې توګه د کورمې د انتظامیې مننه کوو په ځانګړې توګه د ښاغلي ډیپټي کمیشنر وسیل خان خټک صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو چې دومره ښکلی محفل یې راجوړ کړلو او دعا ورته کوو چې همیشه د ژوندی اوسي او هر چېرته چې وي نو ښاد و آباد او بریالی دې اوسي د کلندر مومند صاحب د یو شعر سره زه د نن د دې غونډې اختتام کوم د سر ته رسوم خپله وینه به له خپلې خاورې زار کړم خپله وینه به له خپلې خاورې زار کړم حسیني یم خاک پا د بوتو راب یم ډېره زیاته مننه خوشحال و آباد اوسئ